ښه راځو کنسولیډیټ ته. کنسولیډیټ څه کار کوي؟ که چېرته مثلا موږ یو ټیبل ولرو، اوس فرض مثال دلته ما لیکلی دا نیم، دلته مې لیکلی دا بیلنس، مثلا علي مې لیکلی په علي باندې مې څو روپۍ وي؟ 500. په علي باندې مې 600 وي، په احمد باندې مې 400 وي. دا مې مثلا د یوې میاشتې یو ځای کې لیکلی وي. بله میاشت مې بیا همداسې د همدې خلکو لیکلي بیلنس، مثلا دې میاشت کې د پسې دونه دي، د پسې دونه دي او د پسې دونه دي. مثلا بله میاشت کې مې بیا بل ځای لیکلی دي علي، ولي او احمد. دلته مثلا 100 دي، دلته 200 دي او دلته څو دي؟ 300. داسې مختلفو ځایو کې مې لیکلي دي، د مختلفو کسانو پسې پیسې پاتې دي یا پیسې باید ترې واخلم یا راکړي که نه، مختلف ځایو کې مې لیکلي. زه اوس غواړم چې ټوټل یې راوباسم. مثلا دلته زه راوباسم چې د علي ټوټل څو شوې، د ولي څو شوې، د احمد څو شوې، دا هر څو ځای چې دي دا ټول راوباسم. چېرته یې راباسي؟ هر چېرته چې راباسي همالته به کرسر کېږدې، بیا به راشي کنسولیډیټ وکړي. کنسولیډیټ چې کلیک یې ګوره دلته فنکشنز موږ فارمولې مخکې ویلې وې که نه، څه شی غواړي چې راباسي؟ د جمع لپاره هم څه شی استعمالوم؟ سم استعمالوه. که ایوریج راباسي ایوریج به استعمالوي، میکسیمم دا مې ټولې فارمولې ویلې دي. نو زه ورته وایم چې سم جمع یې راباسي. د کوم ځای؟ دا به کلیک یې سلیکټ به یې کړې، کرسر خو تیار هلته ایښی و که نه، نو دا به ټول یو وارې سلیکټ کړم چې دا بېرته دلته کلیک کړه، دلته یاد کړه، بیا دا کلیک کړه، دا بل سلیکټ کړه او دا ځای بېرته کلیک کړه، اډ یې کړه. ګوره 2 دانې دلته اډ شو، وینې ادرسونه یې لیکلي وي چې شیټ 1 پلانی پلانی. بیا کلیک کړه، دا بل سلیکټ کړه او اډ یې کړه. پوه شوې؟ دلته چې اډ کړه ګوره دلته وایي چې یوز ټیبلز ان ټیبل رو او لیفټ کالم. ټیبلونه یې کوم یو استعمال شي؟ دغه دې ورسره استعمال شي که دغه دې ورسره استعمال شي؟ زه ورته وایم لیفټ کالم دې هم شي او ټاپ رو دې هم شي. اوکې که نو اوس ګوره دلته به یې ټوټل راوباسي. د علي څو شوې؟ 900. د ولي 900. یو چې مې راویستلی وه یو به یې راوباسو، لیفټ کالم به یې پرېږدو. اوکې ګوره دا د علي څو شوې؟ 1000. د ولي 1100 او د احمد 1100. د یوه به یې جمع کوم. ګوره د احمد دا 400 دي، دا 600 څو به شي؟ 1000 او 300 به یې دا څو شي؟ 1100. دې ته کنسولیډیټ وایي چې که چېرته موږ ډیټا مختلفو ځایو کې ولرو او غواړي چې د هغو ټوټل راوباسي، نو بیا به راځي کنسولیډیټ نه استفاده کوي. پوه شوې په دې باندې؟ بل ته پکې ریلیشنشپ او ډیټا موډل، دا دوه به سبا ته پرېږدو، دا بیخي جدا موضوع ده. را به شو واټ اف انالایسس کې. واټ اف انالایسس کې اول لرو سیناریو منیجر. سیناریو منیجر هم تقریبا کنسولیډیټ ته لږ نږدې ده، خو لږ تفاوت ترې لري. مثلا دغسې زه علي په 2 باندې پیسې دي، دلته یو ځای لیکل شوي دي، دا مې کلیک کړو، زه دلته راځم سیناریو منیجر ته، سیناریو کې اډ یوه نوې سیناریو جوړوم. مثلا دا یې د کومې میاشتې حساب ده؟ زه ورته وایم چې دا یې د جنوري د میاشتې حساب ده. دا مې دلته ور واچوم. ګوره دلته به راشي چې نوم، بیلنس، علي د علي 500 د ولي څو؟ د هر یو وینې مختلف ټول لیکلي. اوکې دا د یوې میاشتې حساب شو. اوس د بلې میاشتې حساب هم دوی مثلا پیسې دي ورباندې قرض دي، د بلې میاشتې بیا دي. نو سیناریو منیجر کې 2 قسمه دي. یو که چېرته هم دغه یو شیټ کې لیکلي وي نو ته مجبور یې چې هره واره یې اډ کړې، او که چېرې مختلفو شیټو کې دې لیکلي وي بیا به څه نه استفاده کوې؟ مارج نه، یو ځای کېدو. اوس مثلا دا یو شیټ کې لیکلي دي، نو دا یو چې دې اډ کړو بیا به راځې دلته به هغه ورته وایي اډ ورته وایي، او بیا به بل نوم ورکوي. مثلا زه ورته وایم چې دا واره د کومې میاشتې ده؟ د فبروري ده. اوکې که ګوره همغه عادت بیا راځي، خو عادت به بیا دلته چینجوي. مثلا علي پسې دا وارې زه ورته وایم چې څو روپۍ دي؟ 1000 روپۍ دي. او دې پسې څو دي؟ مثلا 600 دي. هغه پسې هم 600 شوې، ده پسې هم شوې، دغه پسې ده پسې زه وایم چې 100 دي. اوکې دا یې ګوره دویمه سیناریو شوه. درېیمه سیناریو د هرې میاشتې حساب به بس دلته به راچوي، مارچ. اوکې بیا به راشي عدد به چینج کړي چې څو شوي. مثلا دا ورته وایم چې د 1000 د 2000 او د 3000.
ټول ګوره په یو ځای کې دا نور هم نه دي ورته کولی دا یا مالته به یې ور اچوي همداسې به ټول ور اچوي چې کله دې بیا غوښتل چې سمري وګورئ بیا به څه شی کلیک کوئ سمري دا به کلیک کړئ به په پیوټ ټیبل کې غواړئ او که راسن ټیبل غوندې معلوماتو غوندې غواړئ پیوټ ټیبل خو موږ مخکې ویلی وو که نه چې موږ له مغلقه ډیټا راته سمرایز کوي اسانه ښکاره کوي فعلا به سناریو کلیک کوو په کوم ځای کې سلیکټوي هم صحیح ده او که نه یې اوکې کړئ ګوره نوي شیټ کې راځي اوس ګوره دلته به څه رقم شي چې د هرې میاشتې به یې دلته ور اچولي ګوره جنوري فبروري او مارچ وینې د هر یو په دې میاشت کې به ده پسې دومره وې ولې پسې دومره وې احمد پسې دومره وې په دې میاشت کې علي پسې دومره وې ولې پسې دومره احمد پسې دومره ګوره د هرې میاشتې به جدا جدا په یو ځای کې درته وښیي دې ته چې دا سناریو مینیجر وایي که چیرې بیا داسې نه وي په جدا جدا شیټو کې دې لیکلي وي مثلا بیخي به یو نوی ټیبل واخلو نوی فایل به واخلو د یو شیټ کې بیا نیم لیکلی ته مې بیلنس لیکلی علي ولی احمد د 200 او 300 دا یو شیټ شو بل شیټ کې بیا همداسې را کاپي پیسټ به یې کړو چې اسانه شي فقط عدد به یې چینج کړو یو شیټ به بل هم واخلو ښه یو ښه ملته کېنه زه درځم دا یې بل عدد دا هم عدد شو دا هم عدد شو بله میاشت کې بیا دا شو او دا شو دا اوس به هر یو له دې ځای نه سینریو منیجر کې اډ کوو سینریو منیجر اډ دا یو ګوره تیار سلیکټ ده د کومه میاشت ده اوکې دا ډیټیلز یې ټول راغله اوکې شو دا به کلوز کړو دویم شیټ ته به راشو دا به بیا سلیکټ کړو او بیا به همدا کار وکړو بیا به دا ګوره ابل وینې دلته نه ښکاره کوي که نه دا به بیا دلته اډ کړو دا فبروري شو ګوره ټول دلته اډ دي کلوز دریم شیټ کې بیا او دا به شي مارچ اوکې ګوره نومونه یې ټول راغله اوس نورې دوه میاشتې د هر یو ګوره جدا جدا شیټ کې دي که نه اوس که غواړې چې ټول ډیټیلز یې ښکاره شي په یو ځای کې راشي نو مارچ به کلیک کړې مارچ کلیک کړه زه ورته وایم چې شیټ 1 کوم فایل ده دا بوک 2 فایل ده که نه وینئ د نوم بوک 2 کې شیټ 1 کې هم شته شیټ 2 کې هم شته او شیټ نو زه هم د شیټ 1 نه یې راواخله شیټ 1 نه د چیش په نوم و جنوري په نوم ده راغله بیا مرج ورته وایم بیا ورته وایم چې بوک 2 کې شیټونه شیټ 2 کې د څه په نوم و ګوره درې واړه میاشتې دلته سره یو ځای شوې که نه نو اوس ورته وایم چې سمري یې راته وښیه کلیک یې کړه اوکې یې کړه ګوره سمري درته راشي پوه شوې نو که جدا جدا شیټو کې د لیکلي وي زیاتره خلک جدا شیټو کې استعمالوي مثلا د یوې میاشتې حساب کتاب د یو شیټ کې لیکلی د بل کې د بل کې لیکلی د بل کې لیکلی نو چې کله یې سمري ګورې نو سنیریو منیجر کې ټول اډ کړه او بیا سمري کلیک کړه پوه شوې په دې باندې بل د ګول سیک بیا څه کار کوي ګول سیک مثلا زه دلته یو ټیبل لرم زیاتره به مو لیدلي کله چې څوک پوهنتون وایي پوهنتون مثلا 8 سیمیستر ده که نه لیسانس دی ویلې بیا چې کله ماسټري لپاره اپلای کوي چې ماسټري وایي د هر ملک شرایط جدا جدا وي نو بعضې ملکو شرایط داسې وي چې ستا نمرې باید له 15% نه جګې وي د بعضو داسې وي چې باید نمرې دې له څونه زیاتې وي 80% نه جګې وي که نه نمرې د 80% یا 15% څه رقم مثلا یو کس ده لکه اوس مکتب کې چې تاسې نمرې له 100 نه اخلئ که نه بیا هغه ټول اخلي ایوریج یې راباسي او سطح یې راباسي تر څو ټوټال معلوم کړي نو دلته هم ګوره همداسې مثلا دلته ما لیکلی ده سیمیسټر او دلته مې لیکلی مارکس یو فضل رحیم پوهنتون نه خلاص شوی ده په اول سیمیسټر کې فیصدي څو وه مثلا 1 دویم سیمیسټر کې فیصدي څو وه مثلا 80% دریم سیمیستر کې دی څو وه مثلا 80 څلورم سیمیستر کې 80 پنځم سیمیستر کې څو ده 40 شپږم سیمیستر کې دی مثلا 90 ده اووم سیمیستر کې
پنځه شپېته. اوس راځو اتم سمستر ته. د ده ته اتم سمستر کې دا فور په یاد شو چې باید زما فیصدي له 50 یا نه زیاتې چې ته زه ماسټري ته یو بورس لپاره اپلای وکړم که نه. اول سمسترو کې پام نه و ورته. نو اوس دی وایي چې زه په دې سمستر کې زه څو واخلم چې زما ټوله فیصدي څو فیصده شي؟ 50 یا نه جګه شي، یا مثلا 50 شي، 80 شي. نو په دې سمستر کې باید دی څو نمرې واخلي؟ اوس ګوره اول کې دومره وي، دویم کې دومره وي. نو اوس د دې لپاره چې د دې ټوله فیصدي له 50 یا نه زیاته شي یا 50 شي که نه، نو دی باید په اتم سمستر کې څو نمرې واخلي. پوه شوې؟ نو د دې نه مخکې باید ته اول ټوټل راوباسي. څه شی راوباسي؟ ایوریج یې کوي، فیصدي راوباسي چې اوس ټوله څو فیصدي ده، فعلا څو فیصدي ده. مخکې له دې نه چې موږ اتم سمستر معلوم کړو که نه فیصدي څو ده، نو کومه فورموله استعمالوو؟ ایوریج ته څو افسات یې راوباسو چې اوس فعلا افسات څو ده. دا سلیکټ کا. ګوره د اتم سمستر تور اوسه نشته که نه، خو ته یې پکې سلیکټ کا، انتخاب یې کړه. د اتم سمستر ځای هم ورته وښیي، قوس بند او انټر. اوس د فیصدي څو ده؟ 65% ده. نو اوس دی باید په اتم سمستر کې څو نمرې واخلي؟ فیصدي باید څو وي چې دا څو ته ورسېږي؟ چې دا 50 شي. نو څه وکړه؟ راشه کرسر باندې کېږده او دلته راشه ګول سیک کلیک. ګول سیک کې ګوره دغه ځای چې موږ کلیک کړی و د دې ادرس تیار دلته راغی سیټ سیل، او دلته به ورته وایي ویډیو چې دغه ځای کې زما فیصدي باید څو شي. مثلا زه ورته وایم چې زما فیصدي دې څو شي؟ 50 شي. نو چې زما بیا فیصدي 50 شي دلته کلیک کړه، راشه دغه ځای کلیک کړه. نو د دغه ځای نمرې به څو وي تر څو زما فیصدي څو شي؟ 50 شي. دا کلیک کړه او اوکې کړه. دی به اوس درته محاسبه کوي او تر دا راباسي به چې ته به فیصدي څو واخلې؟ 144 به ته اخلې تر څو ستا فیصدي څو ته ورسېږي؟ 50 ته ورسېږي. دې ته ګول سیک وایي. پوه شوې؟ اوس ګوره که یې محاسبه کوې دلته یې وینې صحیح محاسبه کوه. اوس مثلا دلته ستا فیصدي څو وه؟ 150 وه. نو له 50 نه څو ترې کمه وه؟ تقریبا 24 که نه؟ دا 24 دلته کمه ده. دلته څو کمه ده؟ 15 کمه ده. دلته 15. دلته 15 زیاته ده. زه دغه به بیخي ختم کړو. صحیح ده چې دا له دې سره مساوي شي. دلته څو کمه ده؟ 15 که 15 او دلته څو کمه ده؟ دلته زیاته ده 15 که نه؟ دلته څو ده؟ 10 ده که نه؟ دا به له دې سره ختم شي که نه؟ نو دا ټول باید دلته دې باید څو وي؟ 15 وي که نه؟ اوس وګوره دا ټول چې جمع کې څو به راوځي؟ څو راوتې؟ 109 که نه؟ یو دلته وینې موږ یو 15 اضافه درلوده، یو 15 مالته اضافه درلوده. نو ته باید څو واخلې؟ 144 واخلې. دې ته ګول سیک وایي. پوه شوې چې یو ویډیو ته مثلا زه بیا هلته کرسر ږدم نو زه ورته وایم چې که نه ګول سیک ته راځم، ورته وایم چې که نه دا وارې که مثلا زما فیصدي څو وي؟ 80 وي. نو دغه نمرې باید زما څو شي؟ یا مثلا بل کلیک کړه، بیا دا کلیک کړه، دا ځای کلیک کړه او اوکې کړه. هغه باید څو شي؟ 144 شي. یا مثلا لږې راکموم ورته وایم چې څو شي؟ 15 شي. نو دا باید څو شي؟ کلیک کړه او دا اوکې کړه. څو باید شي؟ 40 شي. دې ته ګول سیک وایي. پوه شوې په دې باندې؟ ښه ځه ګول سیک هم زده شو. بل د ډیټا ټیبل. ډیټا ټیبل بیا څه کار کوي؟ دا به یو بل شیټ کې وکړو. مثلا یو راځو ډیټا ټیبل ته. مثلا د یو شي قیمت ده 100 روپۍ، 50 روپۍ. تعداد ته اخیستی څو دانې دی اخیستي؟ 15. ټولې به څو شي؟ مساوي ده ضرب ده. ټولې څو روپۍ شوې؟ 315. اوس ته داسې یو غټ لیست لرئ چې په هغه کې مختلف قیمتونه له مختلف کوانټیټي سره د ټولو غواړو قیمتونه په یو وارې معلوم کړي. فرض مثال زه دلته یو هغه لرم، د ټوټل به لږ رالاندې کړو. مثلا ته ورته وایې چې که چېرته قیمت 100 روپۍ وي 80 روپۍ. مثلا بل ځای کې وایې چې قیمت 80 روپۍ وي، بل ځای کې ورته وایې چې قیمت 40 وي، 80 خو شته که نه، 10 وي، 90 وي. همداسې د قیمتو لیست جوړوي
چې که ما سره شیان په دغه قیمتو وي او کوانټیټي یې مثلا دلته څو وي 10 وي 20 وي 15 وي داسې مختلف کوانټیټي هغه هم لري تعداد لري نه اوس مثلا که زه وایم یو شی په څو وي په اتیا وي نو 10 دانې به 2 روپۍ شي که په شپېته وي 10 دانې به 2 دانې شي 2 روپۍ شي که نه مثلا که په 40 وي 10 دانې به 2 شي همداسې د دغو تعداد او په دغو قیمتو کې د ټولو قیمتونه غواړم په کوم ټیبل کې په دغه ټیبل کې دا به وینې ټول سلیکټ کې نه ټول سلیکټ کا او بیا راشه په دې ځای کې ډیټا ټیبل فراد متوجه سئ ډیټا ټیبل ډیټا ټیبل د کلیک وګوره د کې یو د رو بل د کالم اوس ګوره د زمونږ قیمتونه چې موږ لیکلي اتیا شپېته څلوېښت دا ټول په رو کې دي که نه نو ته به رو کلیک کې او دلته به څه شی کلیک کې پرایس چې زمونږ پرایسونه ټول په څه کې دي په رو کې بیا دا کلیک کا بیا دا کوانټیټي چې موږ لیکلی دا ټول په کالم کې دي وینې یو کالم کې دي که نه نو دا کلیک کا او دلته دا کلیک کا بیرته کلیک کا اوکې کا اوس وګوره د ټولو قیمتونه درته خپل راوباسي مثلا که یو شی په اتیا روپۍ وي 10 دانې ته واخلئ څو روپۍ کېږي 800 روپۍ کېږي او که په شپېته وي 10 دانې واخلئ بیا که په 40 وي ګوره د ټولو قیمتونه یې راوایستل که نه دې ته بیا څه ویل کېږي ډیټا ټیبل زم شدم بس ته که مخته لاړ شو